او داسې وکړي 2 رکعات لمونځ یې وکړي دا دعا یې ګوره کړې ده یا ودود یا ذا العرش المجيد يا فعالا لما يريد أسألك بعزتك التي لا ترام وملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملأ أركان عرشك أن تكفيني شر هذه اللص يا مغيث أغثني يا مغيث أغثني يا مغيث أغثني دا دعاء ترجمه دا ده اي اغربه چې ته د مؤمنانو سره دوستي کوونکې اي د لوی عرش مالک او خالقه اي اغربه چې څه دې خوښ دی هغه کولی سې ستا په عزت باندې چې ناقص نه دی نقصان نسته پکې کې ستا په عزت دعا کوم سوال کوم ستا په هغه باچي باندې چې کمی ختمېدل نه لري د هغې باچي په خاطر دا دعا کوم ستا د هغه نور په خاطر چې ټول عرش په ځلېدلی دي الله دا دعا کوم د دا غله د شر خو مې خلاص کړه یا مغیث اغثني یا مغیث اغثني دا درې واره وویل ابن حجر عسقلاني رحمه الله دا روایت نقل کړي متصل چې دا دعا خلاصول یو سړی پر آس باندې سپور ورته رالی هغه غلی ووالي چپایه کې مړې کړي دی خلاص دی ورته ته څوک یې سړی چې زما کومک دې وکړي هغه ورته وایي زه د 4 اسمان ملایک یم چې تا دعا شروع کړل چې تا ویل یا مغیث اغثني ای هغه ربه چې ته فریاد کوونکی کومک کوونکی د فریاد کوونکو سره زما کومک وکړه وایي د اسمان داسې غږ شو داسې دربۍ پکې جوړ شو پر اسمان ما د الله بلا کیف څه غوښتنه وکړه الله دا څه دربۍ شو وایي رب العزه رسول زما یو بنده دی په مځکه کې په ما سره یې کومک وغوښتی وایي ما یا الله ما ته اجازه وکړه چې زه کومک وکړم الله اجازه راته وکړل زه د 4 اسمان ملایک یم چې تا درېیمه پلا پوره کوي زه درته راورسېږم بیا یې ورته وویله قل ابشر زیری ورکه واعلم انه من توضأ وصلى 4 رکعات که چا اودس وکړي 4 رکعات لمونځ یې وکړي ودعا بهذا الدعاء د دغه صحابي دعا یې وکړله استجیب له مکروبا کان او غیر مکروب دعا به قبلیږي چې هر دعا یې وکړل که د تکلیف په وخت کې که بیا تکلیف وي 4 رکعات لمونځ وکړه دعا د دغه صحابي دعا وکړه دعا به دې قبلیږي دا امام ابن حجر عسقلاني رحمه الله الاصابه د رزمالاس په 4 جلد کې 2380 او 1 نمبر